سلامونه احترامات ملګرو، زه ثنا اجاز یو ځل بیا تاسو ته وړاندې یم. زما د نننۍ لایو راتلو مقصد دا و چې یو خو د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده نن، او نن ما وکتل چې بلا چې خلک په خپل فیسبوکونو باندې لګیا دي لیکي چې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مبارک شه، پښتو به وایو، پښتو به لیکو، پښتو به لولو. هغه خلک هم دا نن دا خبره کوي چې پښتو اړو لوستی نشي او پښتو اړو لیکلی نشي، او هر کال دا ژمنه کوي خو لیکل یا لوستل یې زده کوي نه. اوس د یو ملتپال په حیث زما دا تجربه پاتې شوې ده چې کله هم د موږ د مورنو ژبو خبره کړې ده نو خلکو به راته ویل چې دا تاسو نسل پرستی، تاسو د کام خبره پکې راواچوئ او دې کې دا څه خبره شوه او مترقي سوچ ولرئ. خلک خپلو ژبو موږ خو پردو خلکو ته نه وایو چې پښتو زده کړه، موږ خو وایو چې پښتانه دی که مورنۍ ژبه یې پښتو ده نو پکار ده چې پښتو کې لیک لوست کولی شي، پکار ده چې پښتو ویلی شي، پښتو خپلو بچو ته ور زده کولی شي. او ولی عبدالله صاحب ستاسو د هم بختوره وي ټولو پښتنو ته په لر او بر کې، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ژوند کوي هغې ته د پښتو ورځ مبارک وي. نو دا په یو خاص ورځ باندې د پښتو ویلو، لیکلو، لوستلو ژمنه کول او هغه بیا په خپله په ځان عملي نه کول، نو دا ډېره عجبه غوندې سلسله ده. خو ما وی چې لږ شانتې خبره نن په دې باندې وکړو چې د دې تاریخ سره د دې ورځې کیدی شي بیا پښتنو له لږ شانته غیرت ورشي چې لږ څه زده کړه ترې وکړي. داسې ده چې په نړۍ کې چې دا کم د مورنو ژبو یعنې 28 فروری د مورنو ژبو لمانځل کېږي، نن خو ورځ تېره شوه نیمه نه زیاته، خو بیا هم د دې تاریخ داسې دی چې 1952 کې دا یو تحریک بنګالیانو شروع کړو د خپل ژبې دپاره، ځکه چې په هغې یعنې او په پاکستان کې هغه وخت کې میشته خلکو باندې 3% خلکو هغه ژبه ورتپل کېده، 3% خلکو اردو ویونکي چې دا هغه خلکو ژبه په پښتنو ورتپل شوه، په سندیانو ورتپل شوه، په بنګالیانو کې. اوس سره زمونږه د نورو کامونو کې خو دومره جسارت وونه چې خپل ژبې دپاره ودرېدلي وو، خو بنګالیان هغه خلک وو چې هغې کې دا جسارت وو. هغې وی چې زمونږ خو تعداد یا آبادي ستاسو د ټول نه زیاتره، بیا زه ستا ژبه د خپل مورنۍ ژبې په ځای ولې واخلم، د سرکار د ژبې په تور کې علمان چې زما دا ژبه هم ورسره شامله کړه. ارباب صاحب ستاسو دې هم مبارک وي، ډېره مننه، عزتمن شئ. داسې نو بنګالیان د خپلې ژبې دپاره ودرېدل او د هغه ژبې غورځنګ چې شروع شو نو هغه د هغې په ازادۍ باندې تمام شو. خلک داسې کوي کامونه، داسې خپلې ژبې ژغوري چې د ژبې باندې سوال راشي نو هغه بیا ازادۍ ته راځي. اوس خبره دا ده چې دا ولې دونه مهمه ده. مینوال مننه، تاسو هم ژوندی اوسئ. اوس دا مهمه ځکه ده چې کله موږ د کام خبره کوو نو د یو کام یو څو جزونه دي چې هغې نه کام جوړېږي. هغه بنیادي توګه د هغه ژبه، د هغه جغرافیه، د هغه اتلان او تاریخ او د هغه خلک، دا ټول رایوځای شي نو یو کام جوړېږي. چې کله ته دې کې یو مهم جز د دې نه بیل کې هغه د هغې په ورکېدو شي نو د هغې هیڅ هویت، هیڅ شناخت نه پاتې کېږي. ته د یو کام نه ژبه هلې، ته د هغې نه هغې هویت اخلي. نو دا ډېر عجب کار دی چې پښتانه د تېر 4 کالو راسې د کرښې دې اړخ ته هغه اړخ ته به هم وي خپل بچو ته پښتو نه یې ښیي، خپل بچو باندې پښتو لوستل او لیکل دا نه ور زده کوي. که څوک دا وایي چې پښتو لوستل یا لیکل ګران دي، ګورئ د ژبې 4 هنرونه وي، یو وي د هغې لیکل، یو وي د هغې لوستل، یو وي د هغې اورېدل، یو وي د هغې ویل. پښتانه که په کام پښتانه وي، ژبه یې پښتو وي، نو هغه دا 2 هنرونه د مخکې نه لري، لکه لوستل، لکه ویل او اورېدل. بیا پاتې شي 2 لیکل او لوستل. نو چې کله ستا 2 هنرونه زده وي نو بیا دا نور ورپسې تړلي دا زده کېږي. د دې باندې که څوک ډېر د خلوص نه، د اخلاص نه کوشش وکړي، زه وایم چې سم پروانۍ سره پښتو لیکي او لولي نو ډېر زیات زور چې شي، دا ډېر کمزوري کس زیات و، هغه تقریبا 4 هفتې اخلي. او که ډېر تکړه کس وي، مننه نوشیروان صاحب، خوشحاله اوسئ تاسو هم، که ډېر تکړه کس وي نو 2 هفتې یا 1 هفته 2 ورځې
د ورځو په د ګوتو په شمیر په ورځو کې خپل ژبه زده کول هم شي، لوستل هم شي او لیکل هم پې کولی شي. نو ولې مونږ خپله ژبه دومره سپکه کړې ده چې مونږ ځان مهذبه ښکاره کوو، نو بیا زر خلکو سره پردی ژبې ویلي شروع کړو. لکه پردی ژبې معنا یو ژبه هم سپکه نه ده. ژبې زده کول چې دی هغه ډېر غټ هنر دی. هغه انګریزی کې یو متل دی، وایي چې کله ته نوې ژبه زده کړې نو تا کې لکه چې نوې روح راشي. خو د هغې مقصد دا نه دی چې ته دې ډیر د شرم خبره ده چې ته خپله ژبه لیکل او لوستل نشي کولی او ته د انګریزي لیکي، ته د اردو لیکي، ته د پنجابي لیکي. دا نه ده، دا هیڅ کمال نه دی کله چې ستا خپله ژبه نوې زده. او دا چې کوم اوسنی حالات دی، زه چې دې ته ګورم چې د خلکو بچو ته پښتو ویل پورې سم نه ورځي، ځکه چې ځان تعلیم یافته ښکاره کولو کې په کورونو کې هغې په بچو باندې اردو ورته زده کوئ. اردو دی وخت کې په پاکستان کې که زه غلطه نه یم د 9% خلکو ژبه ده. بیا پښتانه په دې نه شرمېږي چې په خپل کورونو کې په خپل بچو باندې پښتو ژبه وي. بیا چې کله خبره ته تاسو کې ګوندونو کار دی، دا زما کار نه دی. په کار ده چې ګوند دا کار وکړي، په کار ده چې دولت یا حکومت دا کار وکړي. ښځه ټیک شو، دولت یا حکومت خو به تا ته په سکول کې په نصاب کې راولي، یا به ستا شناختي کارت خو هغې له هم به ته کمپاین خو کوي چې ستا شناختي کارت، سندیانو شناختي کارت په سندۍ کې دی، نکاحنامې په سندۍ کې دي. دا خو هغې مبارزه کړې ده، د هغې کمپاینونه یې چلولي دي او ځان یې مخکې کړی دی او دې هر څه ته ودرېدلي دي. نو ځان یې کړي، تاسو څه کړي دي؟ ښځه ټیک شو، بیا به اوس وایي چې زموږ لیډران نه دي کړي، دا خو بټو کړي دي. د لیډر ته یو کار پاتې شو، هغه خو پرېږده، خو لیډر ته خو به هم څوک وایي، څوک خو به ورته وایي چې ته دا کار زموږ دپاره وکړه. بیا د ټولو نه مهمه خبره په دې هر څه کې اوس چې لکه د مورنۍ ژبو دغه ته وګورې نو د بیا بنګالیانو ته ځو. 250 کې هغې خپل غورځنګ شروع کړو په ازادۍ په 1991 کې 1991 کې هغې ازادۍ ته ورسېدل. تاسو په خپله ژبه باندې ودرېږئ نه، په خپله ژبه باندې شرمېږئ، په خپله ژبه په اولاد ته نه ښوئ، په خپله پې هڅه نه کوئ، نو بیا د څه شي غم، د څه شي تکلیف چې ته وایې چې ما ته څوک ازادي نه راکوي، زما حق نشته. ته خو اول خپل بنیادي ستا شناخت، ستا هویت، ستا خپله ژبه خو زده کړه، په هغې دپاره خو ودرېږه. خو وایې که نه کوم ځای کې چې پښتو ویل کېږي ته خو هغه ځای کې خپل بچی نه داخلوي چې هلته پښتو ویل کېږي. دا سکول سم نه دی. او چې چېرته صفا غټو کاغذو باندې لیکلي چې دلته یها پر پښتو بولنا موږ نه میره شو اردو اجازه نه لري، نو هلته تاسو خپل بچي داخل کړي او ډېر په فخر سره خلکو ته وایي زما بچو له دې وخت کې 3 ژبې. حالانکه دا یو حقیقت دی، دا تاسو ټول ومنئ چې ستاسو بچي یوه ژبه هم پوره نشي ویلی. که یوه ویلی شي لیکلی نشي، چې یوه لیکلی شي هغه ویلی نشي. یو پښتون کله هم چې ډېرې ژبې زده کړي هغه به هغه ژبه ګلابي وایي. اردو هغه کله هم د هغه ستا ژبه نه ده، هغه د 9% ژبه ده او کله راته پلی شوې هغه وخت کې د 3% خلکو ژبه وه. اوس مهم دغه ته راځو چې دا ورځ ولې مهمه شوه. دا ورځ یونسکو په وړومبی ځل په 1999 کې ولمانځله او په 2002 کې بیا د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی چې دا یو رسمي شکل دی ته ورکړه چې دا په نړۍ کې لمانځل کېږي. پښتانه په دغه ورځ باندې په لر او بر کې شعرونه او د باچا خان ویلي دي چې خپله ژبه ورکه شي نو خاکام ورک شي. خو حقیقت دی، خو مني یې څوک؟ باچا خان خو درته ویلي دي چې په لسیزو شاته یې درته ویلي چې خپل کامونه پې ورکېږي او چې څوک ژبه سپکه کړي هغه کامونه سپکېږي. نو تاسې وکړل، ته خپل کردار دی کې ووایه. اوس هر کال په دې کې د مورنۍ ژبو په ورځ باندې یو تیم لمانځل کېږي. دې ځله تاسو ته پته شته چې د دې یو بنیادي تیم چې دی هغه دا دی چې څنګه تاسو د ټکنالوژۍ د لارې نورې ژبې زده کولی شئ که نه. نو دا نورې ژبې خو پرېږدې، تاسو خو د ټکنالوژۍ د لارې خپله ژبه هم نه زده کوئ چې هغه او دې کې خنډان څه دي او دې کې تاسو ته مواقع یا چانسونه څه دي چې تاسو ښه زده کولی شي. اوس داسې ده چې موږ په خپله هم موږ ټول هم پښتو ډېر سوچه ټکي نه دي زده کوو، د یو بل ځای نه را پیدا کوو، بیا ځان ته وګورو. ځکه چې موږ هم په پېښور کې چې ته پښتو زده کوې نو تا ته به ډېر لفظونه به ته پردي راخلي. ژبو کې پردي لفظونه وي، خو کوشش خو به کوو که نه چې ځان ته سوچه ټکي را پیدا کړو. خپل اولاد ته که هغه ورته دروازه وایي نو په کار ده چې منې کړو، که هغه پکې ته پنکه وایي نو په کار ده چې ورته ټکي سم کړو. نه که زه په فخر سره هغه ته وایم چې ښه پیلنی
ماشوم چې خبرې زده کول شروع کړي نو موږ ورته وایي دا نوز دا او دا آیز دی او دا ټیت دی او دا لپس دی. ولې په پښتو کې خپل ماشوم ته دا خپل د اندامو نومونه نه ښوئ؟ ولې دا واړه څیزونه دي چې په دې کې نه ستا ګوند ګرم دی، نه پکې حکومت او دولت ګرم دی، نه پکې یو بل څوک جابر یا استعمار ګرم دی. په دې کې سوچه ته په خپله ګرمې چې ته خپل اولاد ته په خپل ځان سره دا څیزونه نه ښوئ. بیا ګورئ د دې خپلې ژبې دومره ژبه د زه به یې رالنډوم ډېر اوږدی کوم نه چې د پاکستان په پروګرامونو چې کله په دغې په نېشنل ټي ویانو باندې چلیږي که نه، نو چې کله د ټوکو خبره راشي نو ټوکو خبره ټل په پنجابۍ کې کوي. اوس زه ته په بیخي نه پوهېږو په هغه ټوکه باندې، ځکه چې په پنجابۍ کې زما او ته ژبه نه ده، مورنۍ ژبه نه ده. کومه ټوکه چې ستا په پردۍ ژبه کې وشي که تا له ډېره هم هغه ژبه درځي ته ترېنه هغه شانتې خوند نشي اخیستی کوم چې خوند ترېنه هغه د چا چې مورنۍ ژبه یې هغه ترېنه اخیستی شي. اوس مهمو خبرو باندې راځو او په دې ختموم زه چې هغه څه کارونه دي چې موږ خپله مورنۍ ژبې ته وکړو چې هغې سره مونږ ژبه خپله وژغورو. او د ژبې ژغورل د کام د ژغورلو سره تړلی شی دی. که څوک دا وایي چې نه د کام د ژغورنې خبره مهمه ده، دا ستا هویت دی چې ته ژبه ونه ژغورې ستا کام هغه کیسه دې ورانه ده. ما راته ووایي چې د ژبې د ژغورل نه کیسه بیا په ازادۍ ختمیږي. نو ډېره مهمه ده چې لومبۍ ته خپله ژبه وژغورې. مهم څیزونه څه دي چې مونږ کولی شو؟ اول خو ټول نه مهم دا د عربۍ نومونه تاسو ته هیڅ دغه نه درکړي. خپل اولاد ته خپل نومونه په پښتو کې ورکئ. یو عرب به تاسو ونه وینئ چې هغه په پښتو کې نومونه خپل اولاد ته کیدي، خو تاسو یې د مذهب او د عرب په منځ کې فرق او تفریق وپیژنئ. خپل اولاد ته نومونه په خپل پښتو ژبه کې کیږدئ. په اسلام کې د ښه معنو نومونه ایښودل ویلي شوي دي. دا یې نه دي ویلي چې د عربۍ نه یې واخلئ تاسو چې هره ژبه یې تاسو ورسره مخکې وروستو چې څومره سابقې لاحقې لګوئ هغه ستاسو خپله خوښه ده، خو نومونه په پښتو کې ولې دغه کوي. نو دا خو ستاسو په لاس کې ده، نو چې بیا ترېنه تاسو فلانکي خان او ډمکاني خان جوړ کړئ چې د هغې معنی دومره غلطه وي اکثر ځکه چې عربي زموږ ژبه نه ده. تاسو ورته داسې ژبې کې نومونه ږدئ چې د هغې اکثر معنی ډېره غلطه وي. نو مهمه دا ده چې په خپله ژبه کې کښېږدئ. او بلا شی د پښتو نومونه دي چې وار په ټولنیز رسنو باندې زموږ ملګري یې شریکوي. نو په پښتو کې خپل د اولاد نومونه، خپل چاپېره کې خپل د رونو خویندو د بچو نومونه، په خاندان کې نومونه که غلطه میخې وي او واپس کوي نو د پنجابي او د هندۍ او د عربۍ نومونه نه پښتو ته راوړئ. یو دویم د خپل قبر خزې چې کوم څوک مړه شي په خاندان کې خدای دې نه کوي خو دا ډېره مهمه ده چې څوک مړه شي په هغې باندې د قبر خزه مهرباني کوئ چې په اردو کې شعرونه او په پنجابۍ او په انګریزۍ کې لیکلو په ځای په پښتو کې لیکئ د قبر خزه. زه تاسو سره یو مهم دغه معلومات شریکوم چې کله زموږ ملګری ارمان لوڼی شهید شو نو چې کله د هغه قبر جوړېدو نو د هغه د ښځې دواړه خونه دي، یو اړخ ته پښتو لیکلې ده، بیا یو اړخ ته انګریزي لیکلې ده. انګریزي مونږ ځکه لیکلې ده تاسو به اوس وایي چې د پښتو خبرې کوئ انګریزۍ کې، ځکه چې خپل شهیدان دنیا ته ورپېژندل، خپل ځان ته منل. مونږ اکثر خپلې کارنامې په خپل هم نه منو، خپل ځان ته په خپل هم سپک ګورو. نو د هغې دپاره چې نړۍ ته هم پته لګي نو په اردو پنجابۍ کې نه، په یو بل اړخ ته انګریزۍ اړخ ما لیکلی دی، د پښتو اړخ وړانګې لیکلی دی. دا زموږ د دواړو دا سوچ و چې دنیا ته هم پته وي چې زموږ شهید ولې مړ شو، چا مړ کو، څنګه مړ شو، او خپلو خلکو ته معلوموي. نو د قبر خزې په پښتو کې لیکئ. بیا د کاروبار د تاسو سیم ته لاړ شئ، هغه داسې ملتپال خلک دي چې د هغې د دوکانونو لوحې، هغې د دوکانونو دا بورډونه دا ټول په سیندۍ کې وي. ستاسو د کتابونو لوحې ټولې په اردو کې وي. اوس د دیر په غرونو کې یا په پېښور په بازار کې تاله څوک هغه در راځي چې هغه ستا په اردو کې نامې لولي، خو چې تاسو وایي چې نشي لوستی خو زده به کي، دا خو پریکټس دی، دا خو کیږي. او ډیره مهمه ده هنرکور د ډیره مننه وي چې هغې یو کمپاین د دوکانونو دغه د لوحو شروع کړی او خدای دې وکړي چې هغې ته دوام ورکړي چې دقسې کمپاینونو ته موږ ډیره اړتیا لرو. د هنرکور او د امجد شهزاد د ډیره مننه وي. ښه بیا
خپل خویندو میندو ته د ښځو ته پښتو ژبه ډېره زده کول ډېره مهمه ده. هغې مهمه وجه دا ده چې کله ستا کور کې میرمنو ته پښتو ژبه خپله مورنۍ ژبه ورځي، هغه ستا اولاد ته، ځکه هغه ستا د اولاد تربیه کوي، ته زیات وخت هغه خپل ستا اولاد سره تېروي. چې هغې ته خپله مورنۍ ژبه ورځي نو هغه ستا اولاد ته هم ښایي، هغه په هغې کې هغې ته سوچه ټکي کم ماشومانو میندو ته چې صحیح پښتو ورځي، سمه پښتو ورځي. تاسو وګورئ هغه ماشومان سره کښېنئ، هغه به تا ته سوچه، هغه به چمچ ته کاشوغه وایي یا سیپی به ورته وایي، هغه به دا څه ته چې مونږ دغه سپون یا دغه وایو، مونږ ورته سمسی وایو چې کټوی پې لړي، هغه به هغې ته صحیح نوم الي، هغه به دروازه نه وایي، هغه به ور وایي. دا مهم سوچه ټکي چې دي دا به خپل هغه ماشومانو ته ورځي چې د چا میندو خویندو ته پښتو ورځي. نو خپلو میندو خویندو باندې لږ انویسټمنټ وکړئ، لږه دا پښتو ورته ورزده کړئ، دا دومره ګران کار نه دی. او د دې نه پرته بیا د واده کارډونه په پېښور کې داسې په نورو ځایونو کې هم چې څوک هم تا ته د واده کارډ درولیږي، هغه به میرات مړې په اردو کې وي. ښه نو زه اردو کې ته ولې لیکې؟ څوک دي دا؟ ته پنجابی که چاته رالیږي دا پنجابیان دي، چاته یې لیږي؟ نو په خپل د واده کارډونه په پښتو کې کوي. مهرباني وکړئ ټول خلک چې چا لوست نه میزده، پښتو داسې ده چې په هغه په سکرپټ عربي دی مونږ پښتو لوستی شو نو هغه خلک لوستی شي. بیا د دې نه علاوه د دکانونو لوحې وشوې، د واده کارډونه وشو، د قبر خزې وشوې، د کور کې د ماشومانو نومونه وشو. پلوشې بیبي تا سره به وروسته خبره کوو، ستا نوکري ډېره ګرانه ده، ته خپل نوکري وکړه، ډېره مننه به وي. نو د پښتو کتابونه مونږ ټول عمر د پښتو کتابونه مونږ ته په دغه کې راکړل کېږي، په ډالۍ کې. د پښتو کتابونه مهرباني وکړئ په پیسو اخلئ، په پیسو کتابونه اخلئ چې دا مهمه ده. تاسو ته په ډالو کې تاسو غواړئ چې د پښتو کتابونه تاسو ته په ډالو کې ملو شي، نو چې ستا د ژبې کتاب ته ټول عمر په مفتو کې په ډالو کې غواړي، نو هغه ژبه به څنګه وده کوي؟ او مهرباني وکړئ چې کوم لیکوالان هم دي که نوره سني د خپل د کتاب خرچه چې ده هغه خو د خپلو ملګرو نه غواړه چې دا د دې خرچه د داسې نشم ورکولی. نو دا د ډالو کیسې بیا داسې شي چې بیا پې خلک یو وړښتې ولي، او یو چې څوک د له ډالۍ درکړي د پښتو کتاب، نو د ژبې ډېر عزت دی، دا ډېر پاک شی دی د یو چا چې وي، نو هغه اخوا دېخوا مه ولئ. چې نه غواړئ یا کس ته وایئ چې زما نه دی په کار، خو دا ما ډېر ځایونو کې لیدلي دي، ما په خپله راوچت کړي دي چې خلکو له پروګرامونو کې خپل د پښتو کتابونه ډالۍ کې ورکړي او هغه بیا هغه ځای کې پرېږدي. دا ډېر زیاته بې حرمتي ده د خپل ژبې، د خپل هغه لیکوالانو چې په خپل په بېوسۍ کې هغه کتابونه چاپ کړي، هغه تاسو ته ډالۍ کړي، تاسو هغه کتابونه بیا ځایونو کې پرېږدئ. دا یو ټولنه مهم خبره ده. نو نن نه پس که زه وایم چې که دا مونږ چې په ټولنیز رسنو باندې دا لیکو چې پښتو وایئ، پښتو لیکئ، پښتو چې دا نو هغه ډېره ګرانه او زه به جنت د پښتو سره ځم. نو جنت او دوزخ خو خپل کار دی، په دې وطن کې د پښتو سره اوسېږئ. پښتو صرف یو ژبه نه ده، دا د ژوند او د هغې یو کوډ دی. نو په کار ده چې مونږ دا ځان سره ټینګ ونیسو په دې کې که سیاسي حرکت کې مونږ ژوند کوو، که مونږ یو عام کورنۍ کې که تجار یو، که محصل یو، که طالب علم یو، که یو کور کې ژوند کوو، مزدور کاری کوو، هر ځای کې چې وو د خپلې ژبې خدمت په مونږ ټول فرض ده. په کار ده چې مونږ ټول په خپل ژبې باندې ودرېږو او هر قسمه پراپګنډې ته، هر قسمه بدو ردو ته هغې ته مخې ته ودرېږو لکه د غر. نو ژمنه وکړئ چې نن نه پس به ستاسو ګیر چاپېره چې چېرته هم ماشوم پیدا کېږي یا که پیدا شوي او غلط نومونه یې ورته ایښي دي، نو هغه نومونه ورته بدل کړئ په پښتو کې، د واده کارډونه په پښتو کې لیکئ، د قبرونو خزې په پښتو کې لیکئ، د دکانونو لوحې په پښتو کې لیکئ، د خپل د تجارت یا د کار هغه کارډونه چې وي هغه په پښتو کې لیکئ، او سندرې هم په پښتو کې وایي، سندرې هم په پښتو کې، ټپې هم په پښتو کې اورئ، او کوم مذهبي کتابونه لولئ د هغې ترجمه کوئ، هغه هم په پښتو کې کوئ. هر څه دشمن ډېر غټ کار کوي چې تاسو نه خپله ژبه هېروي او تاسو باندې خپلې ژبې درتپي. د دشمن د دې که غواړئ چې د هر قسمه یرغل مخې ته ودرېږئ، که غواړئ چې خپل معنوي هویت او مادي هویت دا ټول هر څه بچ کړئ، نو بیا په کار ده چې خپله ژبه غوره کړئ، په هغې دپاره کار وکړئ. ښاد او باد اوسئ چېرته هم چې اوسئ. مننه. او ټولو ته د مورنۍ ژبو ورځ چې اوس تېره ده هغه ټولو ته دې مبارک وي.